अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو نن ته د واتس اپ یو داسې سیکریټ سیټینګ ښیم چې تاسو ته به بالکل پته نه وي. تاسو تقریبا 80% خلکو ته به د هغې باره کې بالکل پته نه وي. نو هغه به زه تاسو ته انشاءالله نن په دې ویډیو کې ښیم او تاسو ویډیو پوره وګورئ، ویډیو بالکل سکیپ کوئ ما. نو شروع کوو د واتس اپ سیکریټ سیټینګ. تاسو به اول داسې کار وکړئ چې خپل واتس اپ په اوپن کې، چې خپل واتس اپ کله اوپن کې نو اوس راځو یو ګروپ ته. دا زما یو ګروپ دی، موږ به دا اوپن کو. اوس دا ما اوپن کو. اوس په دې کې ما مثال شیر کړی وي، ما اوس دا یو دا سټیکر شیر کړی، صحیح ده. دا سټیکر ما شیر کړی دی. اوس زه وایم چې یاره په دې ګروپ کې مثال 200 کسان دي، 200 کسان دي پکې. نو او زه دا غواړم چې دا به څونه کسانو کتلی وي چې ما ته پته ولګي. نو د هغې دپاره به تاسو چې سم شیر کړی وي، کو پکچر وي، کو ویډیو وي، یا داسې نو سټیکر وي، یا داسې ډاکومنټ وي، نو د هغې د پاسه به تاسو داسې کلیک واخلئ. دا به سلیکټ کې، چې کله دا سلیکټ کې نو بیا به تاسو ته 3 ډاټس مخې ته ښکاري. دا 3 ډاټس چې دي دې باندې به کلیک واخلئ. چې په دې کله کلیک واخلئ نو تاسو به یې درکړي وي، یو کته به یې درکړي وي شیر، بره به یې درکړي وي انفو، مطلب انفارمیشن. نو تاسو په دې انفارمیشن باندې انفو باندې کلیک واخلئ. چې په دې کلیک واخلئ اوس تاسو وینئ زما دا کم پکچر چې ما شیر کړی دی په خپل ګروپ کې، هغه څو کسانو کتلی دی. مثال دغه 28 کسانو کتلی دی او باقي چې دی نو 11 کسانو ته رسېدلی خو کتلی نه دی. نو زما دوستانو تاسو دا خو پته کوی شئ چې ستاسو پکچر کمو کسانو وکتو. د دې نه بعد راځو خپل سټیټس ته. تاسو سټیټس شیر کړی وي او تاسو غواړئ چې یاره دا کمو کسانو وکتو، نو تاسو ته به یې لیکلي وي کته دا غوندې به یې درکړي وي، دا ډاټس غوندې به یې درکړي وي، دا سترګې د عرب به یې درکړي وي. تاسو به په دې باندې کلیک واخلئ، صحیح ده. چې په دې باندې کلیک واخلئ نو اوس دا تاسو پته ولګي زما څو کسانو مثال 5 کسانو دا کتلی دی، کته یې راته راکړي دي چې یستا دغه 5 کسانو کتلی د هغې پکچر د هغې نومونه هر څه یې ما ته باقاعده راکړي دي، صحیح ده. بل به راشو بیک، صحیح ده. بیک به راشو. اوس بل یو سیټینګ دی، کو تاسو داسې ګروپ وي در سره چې مطلب د کور وي یا داسې نور څه وي او هغه تاسو مطلب پټول غواړئ چې په واتس اپ کې دی چاته شو کېږي نه، صحیح ده. د هغې دپاره به تاسو چې کم ګروپ یا کم نمبر هغه هیډ کوئ، مطلب پټوئ، په هغې باندې به کلیک واخلئ. چې په هغې باندې کله کلیک واخلئ نو تاسو به مخې ته درکړي وي دا نشان به درکړي وي ارکیوډ، صحیح ده، ارکیوډ. نو په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ نو ستاسو هغه ګروپ وي یا دغه وي دلته یې ولیکل چې ون چیټ ارکیوډ. نو دا به تاسو دا به الریډي دا به پټ شي، صحیح ده. او دا بیا تاسو کوم ځای معلوموئ، دا به یا په بره په ټاپ کې یا به لاندې مکمل لاندې به راشئ، چې لاندې راشئ لیکلي به وي ارکیوډ، صحیح ده. ارکیوډ به یې لیکلي وي، په ارکیو باندې به کلیک واخلئ. نو بس چې په ارکیو باندې کله کلیک واخلئ نو تاسو ته به خپل چې کم تاسو ته هیډ کړي وي هغه به تاسو ته الریډي پته ولګي. بل کو تاسو داسې دغه وي، داسې ملګري وي تاسو خپلو کې ګپ لګوئ یا داسې نور څه د پټې پروګرام وي، نو تاسو به داسې کار وکړئ چې تاسو ووایئ چې یاره ما ته مسیج راشي خو چې ما ته شو کېږي نه، چې مطلب زه واتس اپ ته ځم چې واتس اپ کې ما ته شو کېږي خو چې ما ته مطلب ما ته څه ګنټې منټې نه راګوي، صحیح ده. د هغې دپاره به تاسو په هغې په دغه باندې کلیک واخلئ، په نمبر یا ګروپ وي چې به یې باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به دا نشان درکړی وي، دا نشان به تاسو ته درکړی وي چې په دې کله هم کلیک واخلئ نو تاسو به تاسو دغه به چې دی هغه به بیا تاسو ته درکړی وي چې 8 hours 1 week یا always.
نو که اوس تاسو وایئ چې 8 غنټو دپاره دی غلی وي لکه تاسو ته میسج راځي خو پته به لکه چاته نه لګي چې ته کله واټساپ ته راشي تا له پته ولګي چې دلته میسج راغلی دلته میسج راغلی دی. نو اوس مثال زه وایم چې یاره آلویز همیشه دپاره دی دا هیډ وي مطلب اواز دی پې سایلنټ وي. نو بس دا به آلویز به بیا به اوکې کې نو بس تاسو ته به بیا دا نشان چې کله هم راشي هغې باندې کو تاسو ته هر څونه میسجونه کوي خو هغې باندې به چاته به پته نه لګي چې دلته میسج راغلی. صحیح ده. نو دوستانو کو ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک کې او چینل ضرور سبسکرایب کې چې تاسو ته داسې معلوماتي جنرال ویډیوګانې اول در رسیږي.